یو څو بیتونه د تراب صاحب دی وایي چې تاسې یو چا پر مونږ حمله د توپ ویشتو کړې ده چا چې عمرونه د بلغیږه کې للو کړې ده او د صبر پرته ورته هیڅ بې صبري نه ده پاتې زموږ حکومت ته هم بله لار د برې نه ده پاتې خود به چارواکې په ګډو غوږونو ساه اخلي د چا سیاست چې د پردي له مننه نه اخلي خو منو چې د کور کوربدی هم لرو خو بیا په جنګ کې ډېرې ښې اتلولۍ هم لرو دا یو اعلان وکړو ته راته ګروښې ته کښېنه چې سر ستا او مال زما د تماشې ته کښېنه که پر دښمن باندې ممیندې جوړولې نه وي که پر دښمن باندې ممیندې جوړولې نه وي نو بیا به ما د پښتنې شودې خوړلې نه وي او که د دښمن سر مې رانوړو خونلې لاسو کې که د دښمن سر مې رانوړو خونلې لاسو کې بیا مې راواچوې ټیکری په سر پنګړي لاسو کې زه د غیور ولس په مټو کې لا زور لرمه زه لا اوس هم د کونړي سینه کې شور لرمه زه تر ملتان او پاني پت د هرې تورې خان یم زه د مملې او د ګوشتي او د لالپورې خان یم